دغه ورځو کې زه د ډېرې مایوسۍ په حالت کې یو شپه اوده وم نو ما له په خوب کې یو ثقهناک روبدار سړی راشي او ما ته وایي ټکره ما ورته وویل جی نو ما ته وایي ته ما پېژنې نو ما ورته وویل نه نو دی په ټک ټک په خندا شو او ناګهانه جدي شو او ما ته وایي بچې زه احمد شاه یم نو زه ورته په خوب کې په جواب شوم چې بابا په آزاد افغانستان کې ستا بچو د کوزې پښتونخوا د پښتنو سره ډېر بې ظلم کړی دی نو زه ورپاسېدم چې بابا ته ورته راغورځم خو زه راویښ شوم خو ما ته د بابا پیغام میلو شو چې بچې زه در سره یم بابا په خپل وخت کې د لر پښتنو ته د مینې نه د لر دورانیان وي او ځکه به بابا د لاهور د دلی او د مشهد دروازې ډبولې چې لر او بر یو ځای و نو د دې خوب نه پس زما مایوسي ختمه شوه چې بابا زما سره